د یو پوښتنه کوي یو چاته د خپل عمل ثواب بخښل جائز دي کنه او ژوندي او مړي فرق لري کنه ټولو ته یې بخښل بالکل بخښلی سي د خپل عمل ثواب و ژوندو ته هم بخښلی سي د خپل عمل ثواب و مړو ته هم بخښلی سي او زموږ فقهای کرام رحمهم الله فرمایي چې خپل عمل د ځان لپاره وکړي بیا ثواب وبخښي هم صحیح ده او داسې هم کولی سي چې عمل د سر څخه د هغه لپاره وکړي چې دا عمل د پلانکي لپاره کوم چې الله پاک یې ثواب هغه ته ورسوي هم یې کولی سي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم قرباني وکړله او د قرباني دوه پسونه یې ذبح کړل یو یې د خپل ځان لپاره وکړي او بل یې بیا د ټول امت لپاره وکړي ضحى رسول الله صلی الله علیه وسلم بکبشین نبی علیه السلام دوه پسونه ذبح کړل ول دا یو زما لپاره او بل زما د امت لپاره نو دا کولی سي په دې کوم مشکل نه دی امت ته د اعمالو بل چاته د خپل عمل ثواب بخښلی سي په لمانځه کې سترګې پټول څه حکم لري مشکل خو به نه لري بې ضرورته سترګې پټول مکروه فقهاو لیکلي دي او د ضرورت په خاطر باندې یا په دې خاطر چې په لمانځه کې مې تشته خشوع و عاجزي راسي بیا پروا نه لري بې ضرورته فقهای کرام ویل د سترګو پټول مکروه دي او د دې خاطر څخه چې لمانځه کې مې توجه برابره سي بیا یې پټول یا بل ضرورت یا بل دا چې کله کله داسې ځای سړی ولاړ وي مخامخ شیشه وي یا آینه وي یا خلک تېرېږي یا تېرېږي د سړي توجه خرابېږي په داسې ځای کې بیا پټول مشکله نه لري دا ورور وایي که په موبایل کې تلاوت واورې او سجده تلاوت راسي نو سجده لازمیږي که نه په اورېدو نه لازمیږي د سجده تلاوت چې د قرآن شریف خپله ووایې یا یې د انسان څخه واورې یا یې په لوډ سپیکر کې واورې نو دا برای راست اورېدل د سجده تلاوت لازمیږي او که چیرې یې د ټیپ څه واورې یا یې د رادیو څه واورې یا یې د موبایل څه واورې په دې شانو باندې سجده تلاوت نه لازمیږي د دې مثال داسې دی لکه پخوا زمانه کې به خلکو دا طوطي و یا دا مینا مخته کړې وه خبرې به یې ورې زده کړې وې نو که اوس مینا ته یا طوطي ته یو چا د قرآن شریف د سجدې آیات ور زده کړي او هغه ووایي نو په دې باندې سجده تلاوت نه لازمیږي خواب دیدیم با امیر المؤمنین شیخ هیبت الله داخل مسجد می باشیم با جمع مجاهدین از فتح تجلیل می کنیم و خوشحالی داریم و الله اکبر می گوییم تعبیر کنید برای بنده ما درباره خوابها مهارت نداریم خود هم که خواب را ببینیم از دیگران پرسان می کنیم در اینمی باره ما مهارت نداریم اگر یک کس پرسان کنی که درباره خوابها مهارت داره خواب یک مستقل علم است هر کس نمیتواند که تعبیر خواب کنه مولوی صاحب محترم په ماشومتوب کې ما د انجلۍ د مور شیدې خوړلې او انجلۍ د ما د مور شیدې خوړلې اوس زه کولی سم چې د دې انجلۍ خور سره واده وکړم یا نیسې کولی ما په مرکز تبلیغیانو کې سهار حمام تشناب کې حمام کوه هلته یو ساعت پراته وه ما هغه راواخیست نیم ساعت وروسته ووتم نو مخکې څوک نه وو نو وروسته زه خپله هم خفه وم نو استعمال څه حکم دی استعمال یې نسې کولی یو څوک چې یو شی ورک پیدا کړي ورکه تر یو کاله پورې به یې اعلان کوي تر یو کاله پورې اعلان به یې کوي کې مالک پیدا سو ورکوي به یې که یې نه کوي پیدا مالک بیا که داسې و چې دی خپله فقیر و استعمالولی سي او که دی فقیر نه و بیا به یو فقیر ته خیراتوي ثواب به یې اصل مالک ته بخشي
او په کم ځای کې چې د دا ګمان وي چې دلته مالک پیدا کیږي هغه ځای ته به ځان رسوي هلته به اعلان کوي. پوښتنه په لمانځه کې په هر رکعت په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل څنګه دي؟ سنت دي، د هر رکعت په شروع کې بسم الله ویل کیږي. دوامه پوښتنه خیاطي کاریګر یم، ځینې کاریګران لمونځ نه کوي، هغوی سره یو ځای کار کوم، نو زه دومره علم نه لرم، نو ما نه هم مشران دي، دوه ځایه کې مې کار کړی، دواړه ځایونه لمونځ نه کوي، زه باید څه وکړم؟ نو ته باید دې ته ترغیب ورکوه چې لمونځ کوئ، دې ته ترغیب ورکوه ورته تاسې لمونځ کوئ، باقي خپل کار کوه، دې ته ترغیب ورکوه، دعوت ورکوه چې تاسې لمونځ کوئ، باقي نور ته خپل کار کوه، په خپل ستا په کار کې کوم مشکل نشته. که په یو چا باندې تکلیف یا مشکل راسي دا به دی څنګه معلوموي چې دا د الله له طرفه امتحان دی که عذاب؟ ځکه په انبیاء کرامو هم تکلیفونه راغلي دي، دا خو د انسان ګناوي، که انسان په ګناو کې الله جل شانه په نافرمانۍ کې وي نو بیا خدا ظاهره خبره ده چې د الله جل شانه له خوا څخه د ده دپاره دا یو نوعه مصیبت دی، او کدی د الله جل شانه د عابد وي، مطیع او تابعدار وي، بیا که هم د ده دپاره مشکلات او حالات وي نو بیا د الله جل شانه له خوا څخه د ده دپاره د رفع درجات سبب دی. که یو څوک د کار د لا ښه والي لپاره په اروپا کې له اروپایي بانک څخه پیسې په پور واخلي او بانک ته ګټه ورکړي، سود دی او که نه؟ پیسې دي په سود اخیستې دي نو چې ګټه ورکوي سود دي، که دې پیسې په مضاربت اخیستې دي په هغه ځای کې هم اسلامي بانکونه وي، پیسې تا ته په مضاربت درکوي نو بیا خو ګټه چې ته ورکوي مضاربت دي، په شراکت یې اخیستې دي، بیا شراکت په کومه طریقه ته اخیستې دي؟ که دې په سود اخیستې دي نه دي جایز، که دې په مضاربت اخیستې دي، په شراکت یې اخیستې دي، په اسلامي طریقه بیا جایز دي.